اوس الله د آخرت تذکیره کوي یوما هغه ورځ یا خو وایي چې وی عذاب دی لوی عذاب دوی دپاره نو د عذاب په دغه ورځ دی وی د آخرت ورځ یاد دی یا معنی یوما رایاده که هغه ورځ چې داسې به کېږي نو د دې ورځ د یادولو دا فایده شوه چې ته به د ډلو نه ځان ساتي ته به د اختلافاتو نه ځان ساتي او ته به د ښه کار خلکو ته وې او د بد نه منع کوې ځکه چې تا ته به قیامت رایادي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هغه ورځ چې سپین بشي باز مخونه او تور بشي باز مخونه سپین بشي پړقېږي به بل ځای کې هم دا خبره به راشي یو څو ځایونو کې دا پړق دا سپینوالی د ایمان به د رنګ نه دی تور بشي باز د دې خبره به هم راشي روانو ایتونو کې یو څو ځایونو کې تفصیلي د غم د لاسه د ذلت د لاسه د تکلیف د لاسه فأما الذين اسودت وجوههم بس هر چې هغه کسان دي چې تور بشي مخونه د هغوی اکفرتم بعد ایمانکم وبه ویلی شي هغوی ته آیا تاسو کفر کړی دی وروستو د ایمان ستاسو نه فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون نو وسکئ عذاب په سبب د هغه څه چې تاسو کفر کوو واما الذین بیضت وجوههم او هر چې هغه کسان دي چې سپین شي مخونه د هغوی ففي رحمة الله ناغوی به په رحمت د الله کې هم فیها خالدون هغوی به په هغې کې همیشه وي د دې نه دا فایده راووته چې د ایمان او د کفر د دیندارۍ او د بېدینۍ اثرات په مخ باندې راښکاره کېږي دا په دنیا کې هم راښکاره کېږي دا په آخرت کې هم راښکاره کېږي او د ایمان خاوند یې پېژني د سړي د مخ نه پته لګي خو هغه سړی اندازه لګولی شي چې هغه په خپله د ایمان او د دیندارۍ خاوند کله بېدینه پې هم پوه شي یاره د سړي د مخ نه پته لګېده سیماهم فی وجوههم من اثر سجود صحابه کرام مبارک الله وي د هغوی په مخونو کې نښې وي د سجدو او د دیندارۍ د لاسه دا نښې به په آخرت کې وي او هغه نښه پړقېده سپینوالی بېدینه سړي ته وګوره د دنیا کې د مخ کې برکت نه وي د مخ کې سیر نه وي او دا زنانه اکثره وي ملایکو ته یې سمه کډه کړې ده مخ دی دا سړي ته پته ولګي چې ته وګورې تور وي دا مخ رنګ نه ګناهونو د لاسه دې سړي ته تور تور ښکاري دا په آخرت کې مې الله دې زموږ مخونه سپین کړي په دنیا کې او په آخرت کې او الله دې د دغه توروالي نه کومه چې د بېدینۍ د لاسه په مخونو راځي الله دې د دې نه موږ په دنیا او په آخرت کې وساتي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق دا چې تیر شو ایتونه د الله دي لولو موږ دې لره په تا باندې په حق سره وما الله يريد ظلما للعالمين او نه دی الله چې وغواړي ظلم کول په مخلوقاتو فایده الله وی د آیتونه زه په حق سره بیانوم ولې بیانوي ځکه چې الله ظلم کول نه غواړي بې د نبي بې د کتاب نه بې د وضاحت نه چاله عذاب نه ورکوي ځکه چې بیا خو به ظلم شي کس به وایي چې الله تا راته نه و بیان کړی تا راته نه و واضح کړی الله د باندې حجت قایم کو نو بیا خو الله ظلم ونه کو که نه ظلم بیا چا وکړو بیا دې کس په خپله وکړو ولله ما فی السماوات وما فی الارض او خاص د الله دپاره هغه څه دي چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي وإلى الله ترجع الأمور
او خاص الله ته ورګرځولی کېږي ټول کارونه. دا خبره ولې وکړه؟ فایده یې ده که مخکې موږ ته ووایي چې نصیحتونه وکړو موږ ته دا کوئ دا مه کوئ دا کوئ دا مه کوئ. دغه شان د اهل کتابو اعمال ذکر کړو. اوس دا خبره وکړئ چې د الله خو بادشاهي پراخه بادشاهي ده. اشاره ده دې ته د انسانانو بد اعمال الله ته نقصان نه ورکوي او د انسانانو ښه اعمال الله له فایده نه ورکوي، ځکه چې هغه داسې عظیم باچا دی. کنتم خیر امه، وی تاسو غوره امت. امت ته لا نصیحت روان دی دی امت چې تاسو غوره امت یې، نو دا خپل غوروالی ختم نه کوي. یا تاسو غوره یې خو الله د بعضو کارونو د لاسه غوره کړي یې، دا نه چې تاسو به ډډې لګولي، هغه کار کوئ چې تاسو په دې غوره امت کې یې. دغه شان اشاره دې ته ده تاسو غوره خلک یې، معنی ته تاسو پورې دا کچه دا سپک کارونه الله د نافرمانیانې تاسو پورې مزه نه کوي. کله سړی سړي ته وایي که نه مړه ته خو ته دروند سړی، ته خو ښه سړی، یوازې په دې جمله کې درته نصیحت پروت دي. دغه شان فایده تاسو غوره امت یئ، نو داسې نه چې د اهل کتابو په چالونو کې او د هغوی په دعوتونو کې او د هغوی په قصو کې راشي. اخرجت للناس، راویستلی شوي یئ د پاره د خلکو. فایده او غټه فایده. فایدمن انسان او عظیم انسان او اوچت هغه دی چې د هغه نه خلکو ته فایده وي. دلته ده که نه خبره؟ تاسو غوره امت یې، ویستلی شوي یې د خلکو دپاره. نو که ته صرف د ځان نه تاویږې را تاویږي، نو ته په هغه اوچتو خلکو کې نه یې. داسې کس ته ځان نه جوړ کړي چې خلک دنه فایده اخلي په هر باب کې، په هر قسمه طریقې سره. دا امت غوره دی د یو څو کارونو د لاسه. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، امر بکوی په نیکۍ سره او منع بکوی د بدۍ نه. وتؤمنون بالله، او ایمان بلرئ په الله باندې. او چې دا خبرې پکې نه وي، بیا غوره نه شو. په دې خو نه دی لکه د یو نیم سړي ډډه لګولي او موږ زموږ پلانې زموږ نیکه وپېژنو به دا کول، زما پلار 20 ګزه ټوپ والی دی، بل وایي زما هغه 30 ګزه والی، او دا کیسې روانې. عمل له راشه، کردار له راشه. دلته کې څوک سوال وکړي چې دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر مخکې ذکر کړو او ایماني وروسته ذکر کړو. حالانکه ایمان مخکې دی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر. وجه د هغې دا ده چې دا ایمان دا خو ټولو امتونو دپاره او ټولو امتونو راوړی دی، کوم چې به وکړي د الله منونکي او دیندار. هر چې دا فریضه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ده، نو دا دی امت پورې داسې خاص ده چې داسې نه وه پخوانو امتونو پورې خاص. نو ځکه یې هغه خاص مخکې ذکر کړو. پوه شوئ که نه؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، او که چېرته ایمان راوړی وی کتاب والو خامخا دا به غوره وی د هغوی دپاره. مهربان رب د هغوی پکې بیا یاد کړو. سړی حیران شي د الله دې رحم او کرم ته. په دې ځای کې پکې هغوی هم راننویستو، منځ کې هغوی له بیا دعوت ورکړو. یاره وایي که دوی منلی وی هم به ډېره ښه وی. ښه به څنګه به ښه وی؟ یعنې دوی به هم په دې غوروالي کې دننه راغلی وی او دا شرف به دوی ته میلاو شوی. منهم المؤمنون، بعض د دوی نه مؤمنان دي. واکثرهم الفاسقون، او ډېر د دوی نه نافرمانه دي. عدل او انصاف د الله. الله وایي مؤمنان پکې شتي. ګورئ
ټول داسې نه دي لکه بعضو په رسول الله سلم ایمان نه راوړی عبدالله بن سلام رضی الله عنه د هغه په شان نور الله وایي چې دي پکې منونکي خو اکثر نه منونکي دي دا حقیقت دی لن يضروكم إلا أذى هیڅ چېرې نقصان نشي درکولی دوی تاسو ته مګر ضرر د جبې خبره ده الله اهل کتابو باره کې وایي چې د دوی نه یېرېږئ مه هلته یې موږ ته وایي چې تاسو غوره امت یئ د دوی په قیسو کې به نه راځئ نو د دې نه مه یېرېږئ چې دوی به تاسو له نقصان درکړي په دین مضبوط اوسئ اذن د اذن کې د تنوین یې دې دپاره راوړی دی چې معمولي تکلیف به درکړي نور به څه تکلیف تاله درکړي خو دغه دی چې د ژبې ضرر به درکوي تاسو پسې به لګیئ په شیشه به درپسې قصې کوي کنځلې به کوي په سپکه به م یادوي دي که او که چېرته خبره مخامخ جنګ له راله نو دلته الله یو ناشنا حقیقت بیانوي خصوصا د یهودو چې دا ډېر بزدله قوم دی وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ او که چېرته جنګ کوي دوی تاسو سره يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ نو راوابړئ تاسو ته شاګانې وبتښتي ثم لا ينصرون بیا به د دوی سره هیڅکله یا هیڅ مدد ونه کړی شي نو مه یېرېږئ چې په جنګ کې دوی تاسو ته مخامخ نشي ودرېدی او که په شیشه لګیا یو لګیا دي نو هغو تاسو له به څه نقصان درکړي ضربت علیهم الذله والی شوی دی په دوی باندې ذلت داسې آیت کوم ځای کې تېر شوی سوره بقره کې هلته تفصیل ذکر شوی او هلته د دې ښه وضاحت شوی چې ولې الله په دوی باندې د ذلت والی د همیشه دپاره دلته الله بیا دا خبره کوي د دوی نه مه یېرېږئ الله وایي ستاسو را دشمن ذلیله دی او په دوی د ذلت وهلی شوی دی معنی ده چې د ذلت د دوی نه جدا کېږي او دوی د ذلت نه جدا کېږي اینما ثقفو هر ځای چې دوی وموندلی شي یعنی هر ځای کې چې په هر زمانه کې چې دوی به ذلیله وي الا بحبل من الله مگر چې منګولې ولګئ په رسۍ د الله باندې وحبل من الناس او په رسۍ د خلکو باندې ګوره لفظي ترجمه محض کافي نه ده چې سړی په قرآن پوه شي قرآن باندې پوهېدو دپاره لازم د علماو سره ناسته پکار ده او تفسیر ته رجوع پکار ده ګوره څومره مزه کې د قرآن چې سړی داسې روان وي او پوهېږي پرې دا له کېدی شي چې کله استازي کله کتابي محنت او کوشش یو سړی که دې حده پورې منډه وي زه به ترجمه صرف وکړم نو صرف په ترجمې سره سړی به قرآن نه پوهېږي که صرف ترجمې سره موږ پوهېدی خو مزې به وي نن به موږ په 10مه یا 11مه سپاره کې روان وی ترجمه به کولی روان به خبره موږ ودرېږي وضاحت چې دې څه مطلب شو دا آیت ولې دلته راغی دا ولې دلته راغی دا ولې دلته راغی او د دې څه مطلب شو چې په دوی ذلت دی خو که دوی راونیسي رسۍ د الله یا رسۍ د خلکو لازم به ته تفسیر ته واپس کېږي نو دې کې ډېرې خبرې یو ده چې که چېرته دوی منګولې ولګوي په رسۍ د الله دې نه مراد اسلام دی د ذلت د دوی نه په دې طریقې سره ختمېدی شي چې دوی څه شي مسلمانان شي یا رسۍ د الله حکم د الله باندې عمل وکړي او هغه جزیه او ټیکس ورکول دي بعض علماو دا ویلي په دې سره دوی بچ کېدی شي رسۍ د خلکو یا خو رسۍ د خلکو نه مراد مؤمنان دي او یا عام خلک دي بعض علماو دې نه مؤمنان مراد دي یعنی د مؤمنانو رسۍ څنګه یعنی چې مؤمنان د دوی سره عهد او معاهده وکړي چې موږ به تاسو ته څه نه وایو تاسو په امن یې بس صحیح ده لکه مدینې د یهودو سره شوی
نو دا اوس دوی بچ شو د چا د لاسه؟ مؤمنانو د لاسه. بعض علما وایي نه دلته الناس عام دی، دې نه مؤمن او کافر مراد دی. نو که کافر تی مراد شي نو بیا به څنګه وایو؟ نو وایي که چېرته دوی د زورورو خلکو سره پناه والي په دې بچ کېدی شي که نه شي؟ ذلیله دي، خو یو داسې کافر را پیدا کړو چې هغه ډېر طاقتور دی او د هغوی د ملا نه شاته پټ شو، نو دا واضحه خبره ده. وباءوا بغضب من الله، او اخته شوي دي دوی په غضب د طرف د الله نه. وضربت عليهم المسکنه، او والی شوي ده په دوی باندې خواري. ټول تفصیل مخکې تیر شوی دی. او هغه کسان چې مخکینی درسونو کې نه نو د هغوی کمی دی. او موږ ځای په ځای چې هر ټکی بیانو تفصیلا قرآن کله ختمیږي. ذلك دا په دې وجه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، چې یقینا دوی به کفر کوو بآیتونو د الله باندې. ويقتلون الأنبياء بغير حق، او وجل به پیغمبران پنا حقا. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، دا په دې وجه چې دوی نافرماني کول او دوی چې د حد نه به یې تېروتل کول. الله چا سره ظلم نه کوي، دا مجرمان. اوس ګوره الله رب العزت د عدل او انصاف ته وی په دوی ذلت والی شوی دی، دا داسې دي دا داسې دي. کیدای شي له چا زړه ته راشي چې یاره ټول به یو شاني نه. الله وی نه خلک پکې شته لیسو سواء، ندی دوی ټول یو شان. طریقه یې زده کړه د الله نه. کله د چا د چا سره ونه لګي بل ورته وایي نه نه پلانې پکې ښه نه مړه لرکه دوی ته وګوره او د ښه والي ته وګوره. د یو کس ته سره په ټولو به ګز راکاږي، د وچو سره لامده سوځوي. ولې؟ ځکه چې هلته د یو کس سره نه لګي. دشمنۍ کې به انصاف کوي، دا راته الله کوي. دشمنۍ کې به انصاف کوه. الله وی ټول یو شان نه دي. من أهل الكتاب أمة قائمة، بعض د اهل کتابونه یو ډله ده چې ولاړه ده، یا ولاړه ده په دین د الله، دا مطلب دی. یا ولاړ دي د شپې د الله کتاب لولي. یتلون آیات الله آناء الليل، لولي آیتونه د الله په وختونو د شپه کې. وهم یسجدون، او دوی سجدې کوي. ښه د هغه دي هغه ایمان یې چې راوړی. داسې نه چې ستا زړه ته راشي چې یعنې اوس هم په یهودیت پاتې دي خو ښه خلک دي. داسې کېدی شي اسلام نه مني نو ښه خلک دي؟ نه، دا هغه دي چې په یهودیت کې وو خو بې ایمان راوړو چې کله رسول وسلم ولیدو، چې کله قرآن ولیدو. یؤمنون بالله والیوم الآخر، ایمان لري په الله او په ورځ وروستنۍ. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، او حكم كي بني كيسر او من كيد بدينا. ويسارعون في الخيرات، او تادي كي بني كيانو كولوكي. وأولئك من الصالحين، او دبكسان دني كانوا ندي. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، او هغه چې دوی کوي د نیک عملنا نو هیڅ چېرې به محرومه نشي د ثواب د هغې نه. والله علیم بالمتقین، او الله پوهه دی په متقیانو باندې. یاده که دا خبره ویلي که ځان سره وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. یو معنی خو دې ده که د کومه چې موږ بیانه کړه. او هغه چې دوی کوي څه نیک عمل نو هیڅ چېرې به محرومه نه شي هغې د ثواب. یا او هغه چې دوی یې کوي څه نیک عمل
هغه به هیر نه کړی شي، الله به هیر نه کړي. او هغه چې دوی څه نیک عمل کوي د هغې نه انکار نشي کېدی، او لازم وي چې یو نیک عمل یې کړی دی. نو یاده که دا خبره، هر عمل چې د الله دپاره کوې که نه دا نه هېرېږي، او هر عمل چې د الله دپاره کوې که نه د دې د ثواب نه څوک نه محرومه کېږي، او هر عمل چې د الله دپاره کوې که نه نو د هغې نه انکار نشي کېدی. محنت کوه، کوشش د الله دپاره کوه، د هر څه بدله به ته میلاو شي. بیا الله وی والله علیم بالمتقین، والله پوه دی. یعنی الله ته پته دی چې څوک تقوادار دی، څوک نه دی، څوک د الله دپاره لګیا دی، څوک نه دی، او چا د الله دپاره څومره قرباني ورکړې ده، چا لږه چا ډېره دي، هر څه الله ته پته. نو څه چې دي کړي دي پرېږده الله ته، تر دې چې که چېرته نیک کار له روان وي که نه، او د نیکۍ طرف ته روان وي، او په دې خپه باندې دې هسې دوړه لګېدلي که نه، دا دوړه به هم د قیامت په ورځ ګوایي ورکوي چې ته دا دینداري کړې وه. فلن یکفرو، الله وایي دغې نه انکار نشي کېدی، د دغې د ثواب نه دوی نشي منع کېدی، هر څه به ګوایي ورکوي. دا بدن، دا اندامونه، دا انسانان، دا ځمکه، دا اعمال، ته صرف زور عمل له ورکه. دغه پرېږده چې د دې به څه کېږي، او چا ته به معلوم وي او که نه به، او چا ته به یاد وي او که نه وي، دا قصې پرېږده. اوس الله رب العزت دا خبره ذکر کوي چې د کافرانو چې کوم مالونه دي او بچي دي دوی له فایده نه ورکوي. مناسبت دا دی مخکې ووایي چې د مؤمن عمل نه ضایع کېږي، وی که وی نه وي؟ اوس یې نږدې وي چې د مؤمن عمل نه ضایع کېږي. اوس الله وایي د کافرانو هغه ضایع دی، ځکه چې بنیاد نشته. دغه شان مؤمنانو ته پکې اشاره ده چې د دوی په مال او په بچو دوکه نه شي. ګورې چېرې مال ورسره ډېر دی یا دنیا یې ډېره پراخه ده، بعض نن سبا هم وایي که نه، هره ته وګوره د دوی د دنیا ته، ته وګوره د کافرانو د ملکونو ته او دې ته او دغې ته. الله په دې مه دوکه کېږي. ان الذین کفروا، یقینا کسان چې کفر کړی دی، لن تغنی عنهم اموالهم، هیڅ چېرې به لرې نه کړي د دوی نه مالونه د دوی، ولا اولادهم، او نه بچي د دوی، من الله شیئا، د عذاب د الله نه څه شی. دغه شان آیت د سورة العمران په اولني آیتونو کې تېر شوی دی، هلته وضاحت ښه شوی. واولئک اصحاب النار، او دغه کسان خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون، دوی به په هغې کې همیشه وي. اوس که څوک وایي چې د دوی مالونه دوی له څنګه فایده نه ورکوي، او دا بعض چې پکې ښه کارونه کوي، ښه کارونه پکې نه کوي بعض، دغه شان بعض لګیا دي دا مالونه د الله د دین په مقابله کې لګوي، نو د دې دواړه قسمه نفقې فایده نشته. که دوی ښه کارونه کوي فایدې نشته، ولې؟ بنیاد نشته، د الله دپاره خو نه کوي. که د دې دپاره لګوي چې یاره موږ به د اسلام په مقابله کې ولګو نو موږ ته به دې فایده ورسي، الله وایي دا هم پالتو لګیا دي. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثال دا هغه څه چې خرج کوي دوی په دې ژوند دنیوي کې، کمثل ریح، په شان د حال د هغه سیلۍ دی، فیها صر، چې په هغې کې ډېره یخني. صر بعضو یا تفسیر کړی چې دې مطلب یخ دی، ډېر یخ، دومره یخ چې فصل ورسره وسوځي، او بعضو ویلي اور ته مراد دی، او مشهور یخ دی. خو که اور شي او که یخ شي، خو دواړه فصل له نقصان ورکوي، او مقصد دقه یې دلته بیانول. اصابت حرث قوم،
ورسیږي فصل د یو قوم ته دا سیلۍ په یو فصل باندې ورله څومره یخه سیلۍ ده داسې یخه چې بدن د انسان ریجی نو هغه به د فصل سره څه کوي یا داسې سیلۍ چې پکې اور دی اور یې ځان سره رااګستی دا په یو فصل ورله خو داسې قوم په فصل ظلموا انفسهم چې ظلم یې کړی په ځانونو خپلو څه ظلم یې کړی کفر یې کړی فأهلكت نو تباه کړي هغې لره هغه فصل لره څه فایدې شته دي د مال لګولو دغه شان بل یو کس هم دی نږدې سوره بقره کې تذکره شوې ریاکار بارک الله فیک وما ظلمهم الله ظلم نه دی کړی په دوی باندې الله ولكن انفسهم يظلمون او مگر دوی په ځانونو خپلو باندې ظلم کوو